پښتو ژبې د نامتو شاعر پیر محمد کاروان صاحب بیتونه دې وایي ډکه د جمال او د جلال غرنۍ ژبه ده ډکه د جمال او د جلال غرنۍ ژبه ده وایم پښتو د مستانه موسیقي ژبه ده او هر څوک که د غرونو د اوبو غوندې بې رنګه ده هر څوک د غرونو د اوبو غوندې بې رنګه ده پښې یې پر اغزو ایښې دي سرې وینې ګل رنګه ده پاس د ګل منار ته ورختلې دنګه دنګه ده ډېره خوږه وا ده ته ورپېغله غنم رنګه ده جاري سم کاروانه د خوږې شاعري ژبه ده وایم پښتو د مستانه موسیقي ژبه ده د غونډې په دې برخه کې بلنه ورکوم و ښاغلي انجینر صاحب زکریا پوپل ته چې راسي او خپله وینا واوري هر څه له مخکې ټولو محترمو حاضرینو ته ښه راغلاست کور مو ودان مو مرانجه زه ډېرې خبرې نه کوم زه پوهېږم چې ټوله ستړي دي او فقط اصلا زموږ د غونډې د جوړېدو اساسي موضوع همدا وه چې د پښتو ژبې په پرابلمونو باندې خبرې وکړو په پښتو ژبه په کوم حالت کې ده څومره پرابلمونه لري او د دغو پرابلمونو څنګه وتلی شو د حل لارې او وړاندیزونه وچې شي نو زه په لنډ ډول سره په دې موضوع کې خبرې وکړم متاسفانه پښتو ژبه په داسې یو حالت کې نه ده چې داسې یو قوم چې 50 میلیونه نفوس لري او د هغو سره واړوي داسې یو قوم چې بدحاله حاکمیت لري په یو هېواد کې او متاسفانه تر اوسه پورې پښتو ژبه حاکمه نه ده پښتو ژبه رسمي نه ده اوس خو لا یو څه حالات سوي دي یو څو کاله مخکې خو داسې یو حالات و چې په پښتو ژبه چا خبرې نه کولې حتی پښتانه په پښتو ژبه شرمېدل زموږ یو ډېر ویاړلي ډاکټر صاحب صبور عابد په دې هکله څو کاله مخکې یوه څېړنه کړې وه چې په هغې کې یو ویلي وه چې پښتانه کله چې د غیر پښتنو سره په پښتو خبرې کوي لاسونه یې خولې کړي او دا د دې خطر څخه چې ډارېږي چې اوس په هغه راپور کې متعصب وي اوس هغسې حالات نه دي زه مطبوعات ډېر ګورم د بېلګې په ډول سره د ازادي راډیو یو د هغو راډیوګانو څه دي چې په دواړو ژبو باندې خپرونې کوي همزمانه اوس پښتانه چې د ازادي راډیو ټلیفون کې د فارسي ژبې نه تاک سره په پښتو خبرې کوي یا هغه مېلمه چې وي د هغه څخه په پښتو سوالونه مطرح کوي چې دا زما د نظر څخه ډېر والي راغلي په پښتنو کې او خبره دومره ولې اساسي مشکل څه شي د پښتو ژبې لپاره یو د اساسي مشکلاتو څخه دا دی چې پښتو ژبه رسمي نه په واقعي مفهوم باندې په قانون کې اساسي قانون کې راغلې ده چې رسمي ده اما علاوه له مرګ څخه عملا رسمیتوب نه لري د مسألې حل دوه اړخه لري زما د نظر څخه یو اړخ د افغانستان حکومت وي برحاله حاکمیت وي او یو د موږ پښتانه یو زما د نظر څخه چې موږ دواړو اړخونو خپله دنده ساتنه ده رسمي تر هر څه لومړی ګوته د ملامتۍ وکیلو حکومتونو ته که اوسنی حکومت وي که مخکیني حکومتونه وو او که دا 300 کاله په افغانستان کې چې حکومتونه تېر شوي بې له هغه محدودې دورو څخه چې وزیر صاحب یادونه وکړله نور په مجموع کې په افغانستان کې ژبې د پښتو ژبه تر ستم لاندې وه زما د نظر څخه زموږ وظیفه د پښتنو په حیث دا ده چې پر حکومت فشار راوړو چې پښتو ژبه عملي رسمي ژبه شي دوهمه وظیفه مو دا ده چې خپله پښتو ووایو متاسفانه یو د ستونزو څخه دا ده چې موږ پښتانه اکثره وختونه حتی کله کله افتخار هم کوو چې 10 نفره سره ناست وي 9 نفره پښتانه وي یو بل پښتون وي دا 10 واړه په فارسي خبرې کوي او وایي چې موږ متعصبه یو په خپله ژبه خبرې کول تعصب ولري چا که چیرې دا په خپله ژبه خبرې کول متعصب وي ټوله نړۍ متعصبه ده بیا چې موږ هم متعصبه یو دا هېڅ مهمه نه ده زه خپله په دې
فرضاً که چیرې په کومه مؤسسه کې موږ په پښتو ژبه باندې مکتوب وایو که زه پوهېږم چې ناوړه چلند راسره کېږي مکتوب نه اخیستل کېږي اما موږ باید دې خبرې ته ځان ورکړو مبارزه وکړو په البته سوله ییزه مبارزه خپل حق وغواړو د حق غوښتل کېږي ډېر بهترین مثال یې د غرغښت ټولنې لخوا څخه په هالند کې تاسې که پخوا د هالند سفارت ته ورغلي واست یو فورمال یو مکتوب حتی وړوکی اعلان هم په پښتو ژبه نه ویلي وایي نن ورځ زه د ټولو په مخ کې د غرغښت ټولنې د مشرتابه څخه د زړه له کومې مننه کوم او هیله من یم چې په جرمني کې هم په افغانستان کې هم تاسو خپله د سفیر خبرې واورېدلې او هغه وویل چې د هالند په سفارت کې په پښتو ژبه باندې ټولې فورمې موجودې دي ټول اعلانونه په دواړو ژبو باندې دي نو منظور مې دا شی دی د دې مثال څخه ډېر صفت دغه نه کوم تاسو به وایاست د خپل انډیوال صفت کې منظور مې هغه شی دی بلکې منظور مې دا دی چې که موږ مبارزه وکړو که موږ زه نه غواړم چې ټول جزئیات یې د قرآن خو دوی یو اخطار ورکړی دی که چیرې د یوې هفتې په جریان کې په پښتو ژبه باندې اعلانونه فورمې جوړ نه شي موږ بیا خپل وکړو یو هفته نه وه تېره تلیفون یې وکړ تر ډېره حده موږ خپل حق نه دی غوښتلی حق غوښتل کېږي ورکول کېږي نه چې همداسې غلي واوسئ ولاکه په 200 کاله نور هم د دې ژبې رسمیت وویني که مو مبارزه وکړله که مو تلاش وکړئ زه داسې ته ګارنټي درکوم چې په 2 کاله کې به په ټول افغانستان کې وي اما دا موږ سره قرباني هم غواړي کېدای شي د وظیفې څخه مې لرې کړي کېدای شي یو امتیاز راڅخه واخلي اما دا په دې ارزي یو زموږ د بدبختۍ څخه دا دی چې پښتانه د ژبې په ارزښت نه پوهېږي متاسفانه زموږ په موضوع کې دا راکړل شوي چې ژبه د افهام او تفهیم وسیله ده خلاص نور هېڅ وظیفه نه لري حال دا چې ژبه تر هغه بیخي ډېر ارزښت لري لرغونو یونانیانو ویل په هر هېواد کې چې کومه ژبه حاکمه وه هغه قوم حاکم و بس 300 کاله پښتانه حاکم نه وو په افغانستان کې ځکه پښتو ژبه هېڅکله نه وه حاکمه تر نننۍ ورځې پورې پښتو ژبه حاکمه ده یعنی د ژبې اهمیت تاسو وګورئ زه ډېر وړوکی مثال درته وایم پوهېږئ د اوکراین معضله په څه شي کې ده په اوکراین کې 2 کاله نه دي بهیږي معضله یې دا ده چې هلته روسي ژبه یې د قانون څخه وایستله او روسیه 2 کاله په حال په اوکراین کې وینې بهېږي چې روسي ژبه زما کې وایستله په کاناډا کې په فرانسوي ژبې باندې یو څه محدودیت راغلی فرانسه په اروپا کې ورته پورته وځېدله ګوره دا څومره ارزښت لري که دا دومره عادي خبره وایي لکه موږ چې ورته وګورو نو روسانو به په اوکراین کې هغه کارونه نه کولی فرانسویانو به په کاناډا کې هغه نه کولی بیا ژبه یوازې د افهام او تفهیم وسیله نه ده بلکې د هویت ښکارندوی ده پښتو ژبه چې څوک چې پښتون چې پښتو ژبه نه وایي هغه پښتون نه دی بناء د ژبې اهمیت د کلتور په لحاظ باندې د کلتور شمزي ده کوم قوم چې خپل شمزي ونه لري خو چټ پروګ په ځکه د شورېدو دی اصلا اسکلیټ نشته بناء زموږ لپاره دا اړینه ده چې ګیلې او شکایتونه پرېږدو موږ هر کله ګیلې کوو موږ غواړو چې غیر پښتانه زموږ د پښتو ژبې لپاره کار وکړي چې دا ډېره بې ځایه خبره ده ناشونې ده او که کېدای په څو کلونو راکړل شوې وي که غواړو چې ژبه مو رشد وکړي کومه ژبه چې کتاب نه لري هغه ژبه هېڅکله رشد نشي کولی که تاسې وګورئ د پښتو ژبې د یوې ژبې زما د نظر څخه زما په عقیده باندې د یوې ژبې مهموالی او پرمختګ د دې څخه معلومېږي چې په هغه ژبه باندې څومره کتابونه لیکل کېږي ما چې تر اوسه پورې څومره کتابونه لیدلي دي زه هر کله دا مې عادت ګرځېدلی دي دا کتاب اوله پاڼه راواړم زه چاپ شمېر یې ګورم پوهېږئ زموږ د چاپ شمېر څو دي 1000 ټوکه ډېر نادره به ووینئ 80 میلیونه انسانان 1000 کتاب ولولي دغه زموږ ارزښت دی ډېر نادر کتابونه به ووینئ چې 2000 کې چاپ شوي وي یا 2 یا 3 چاپ شوي وي او سل نه ولي
د دې علت همدا خبره ده روحي صاحب خبره ډېره دقیقه ده ولې نه چاپېږي په دې خاطر باندې چې لوستونکی نه دی. زما یو اشنای دی که په تحصیلي لحاظ راواخلو دکتورا لري په خپل مسلک کې په پخوانیو رژیمونو کې غټ سړی هم کار هم کړی یو چا ورته ویلي وه چې فلاني ځای کې کتابونه خرڅېږي ورسره واخلي ده ورته په کتاب پیسې نه ورکوم او په دې افتخار کوي. دا زموږ حالت ګورئ په نور باندې انتخابونه کول اصل فایده نه لري. که زه خپل ژبه کتاب ولولم په ژبه کتاب واخلم پیسې پر ورکړم د ډوډۍ څخه یې راوغورځوم پیسې پر ورکړم خو خلک کتاب لیکي تر څو چې کتاب لیکل د پیسو د ګټلو وسیله سوې نه هغه ژبه نشو نشي کولی. هېڅکله هېڅ یوه ژبه په افغانستان کې تر کومه ځای زه خلک پېژنم دلته حاضر کسان چې کتابونه یې لیکلي دي ټولو په خپلو پیسو کتابونه لیکلي دي او خلکو ته یې موت ورکړي دي. ما یو کتاب ژباړلی دی زه چاته موت نه ورکوم زه یې چاته موت نه ورکوم پر خرڅوم یې پر ټولو پر خپلو نږدې ملګرو یې خرڅوم د دې خاطر دا کار د دې خاطره کوم چې پیسې ورکړي پر کتاب که پیسې ورنکړي پر کتاب نشو نشي کولی. زه دا خبرې به رارنګې کړم ورکې د احسان صاحب یو دغه راوړي زه د خوښۍ خبرې کوم حالات زموږ ډېر خراب هم نه دي ډېر په دا وروستیو 14 کلونو 15 کلونو کې پښتو ژبې بیخي ډېر پرمختګ کړی دی. هغه پرمختګ چې په 15 کلونو کې شوی دی د افغانستان په ټول 200 کلن 300 کلن تاریخ کې نه و شوی. په زرګونو کتابونه چاپ شوي دي په زرګونو ټولنې جوړې شوي دي. زه د هغو د جملې څخه یو سړی داسې درته یم چې په یوه سړی چیش کړي دغه سړی مطیع الله عیسی نومېږي او دی بلند یوه پاڼه درته تاجل وایم. مطیع الله عیسی په 1992 کال کې د کندهار په ولایت کې زېږېدلی د کابل رحمان بابا لیسې څخه فارغ شوی او د هند د پوهنې په پوهنتون کې سیاسي علوم او ډیپلوماسي په برخه کې زده کړې کړي دي. هغه کارونه چې ښاغلي عیسی په اتو نو کالو په اوږدو کې د قلم لارښوونې د لارې ترسره کړي دي په لاندې ډول یو دېرش بندې ښوونځي د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې یعنې دا یوازې په کندهار کې نه د هېواد په بېلو بېلو ولایتونو کې په وروسته پاتې سیمو کې د قومي مشرانو په مرسته بېرته پرانیستلي دي. یو دېرش ښوونځي ډېر ښه رقم دی. که چېرې په موږ کې 100 مطیع الله عیسی پیدا شي معنا یو دېرش سوه ښوونځي او په یو دېرش سوه ښوونځیو کې به په زرګونو او لکونو شاګردان درس ورکوي. اووه عامه کتابتونونه یې په بېلابېلو ولایتونو کې جوړ کړي دي. یوه سړی په ولایتونو کې څو د فوټبال او کرکټ لوبډلې جوړې کړي دي. په ولسوالیو کې ماشومو نجونو ته د زده کړې کورسونه جوړ کړي دي په ولسوالیو لیرو پرتو سیمو کې. د ده کار ټوله د لیرو پرتو سیمو سره دی. د 2,30,000 ماشومانو سره یې د کتاسې مرسته کړې ده. د فیسبوک له لارې یې 15 ځله کتابونه راټول کړي دي چې په لیرو پرتو سیمو کې کتابتونونه جوړ کړي. زرګونو یتیمو غریبو ماشومانو ته یې په ښارونو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. سوونو ځوانانو نجونو او هلکانو ته یې په بهر او داخل کې په شخصي پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې ده. دا ښاغلی عیسی و چې د پوهنې په وزارت کې د فساد او بندو مکتوبونو د خلاصون غږ یې په لومړي ځل راپورته کړ. د پوهنتونونو روغتونونو او ښوونځیو سره د چوکیو میزونو کټونو کاغذونو کتابونو او نورو شیانو مرسته کړې ده. د سوونو ماهرو ماشومانو سره یې د ویلچرونو مرسته کړې ده. ښاغلی عیسی د قلم لارې ټولنې لخوا نور زیات خیریه کارونه ترسره کړي دي چې په هغه مورد کې ویډیوګانې هم موجودې دي اما متاسفانه موږ د دې امکانات نه لرو چې دا ټوله خپاره کړو. هلته که تاسې متوجه شوي یاست نو د دروازه کې چې راخلاص یو 45 کتابه یو نفر ژباړلي دي پښتو ژبې ته. په پښتو ژبه کې وګورئ زموږ داسې بدبختي څومره ده. موږ یو ماشوم لپاره یو کتاب نه درلودی د پښتو ژبې. 45 عنوان کتاب دغه ځوان چې د پوهنتون استاد دی محمود برهون زه نه پوهېدم که امکانات کېدای شي موږ هغه سره خبرې هم وکړو خپله وینا شاید په ژوندۍ بڼه درته واورئ چاپ کړي دي. یعنې معنا دا چې کار ډېر روان دی کار ډېر کېږي اما کافي نه دی. د حکومت د پاسه ډېر لږ کار روان دی. حکومت دا دنده لري چې د ژبې د رسمي کېدلو لپاره کار وکړي او دا فشار باید موږ راوړو. حکومت دنده لري چې د ژبې د سټنډرډ کېدلو لپاره متاسفانه مخکې شکایت وشو چې زه بلکل سره موافق یم. پښتو ژبه سټنډرډ نه ده.
ډېر لهجې پروا نه لري، لهجې سمې دي، اما خپله د ژبې اساس باید یو واحد اساس واوسي چې هغه ته باید پاملرنه وشي او دا د حکومت دنده ده چې باید وي او زموږ دنده ده چې پر حکومت فشار راوړو چې دا وکړي. د ژباړې مسله موږ ډېر ژباړې تظاهرات لرو چې کتابونو ته بالکل زما د نظر څخه ژباړې ځکه چې هغه کار چې په نورو هېوادونو کې مختلفو برخو کې سوی دي موږ متاسفانه د دې وخت نه لرو په جګړو کې اخته وو چې هغه وکړو. زموږ لپاره زما د نظر څخه ډېر دا ده چې ژباړې وکړو. همدارنګه هغه کتابونه چې په پښتو لیکل سوي دي هغه انګریزي او نورو پرمختللو ژبو ته وژباړو، دا هم د حکومت دنده ده، خو زموږ دنده دا ده چې پر حکومت فشار راوړو چې دا کار وکړي. غواړم د بڅرکي صاحب یو انتخاب در ووایم چې موږ ته رښتیا په 12 بجې ټولو ته بلنه ورکړې وه په فیسبوک او موږ ټول حاضر وو په 12 بجې، خو دا چې مېلمانه د هر څه راغله د دې پړه پر پړ به رااچوي که نه موږ پر 12 بجې آماده وو حاضر وو چې یو. دوهمه برخه شفیقه جانې هم انتقاد وکړي چې مېرمنې لږ دي په دا منو چې مېرمنې لږ دي. متاسفانه دا زموږ د پښتنو یو غټه معضله ده چې باید د دې مخه ونیسو. اما له نیکه مرګه پخوا دومره هم نه وه، اوس له نیکه مرګه زه ډېر خوشحاله یم چې دومره ډېرې خویندې حاضرې دي او زه اوس د پړه ګوته اوس دوی ته ور اړوم. یوه خور دې راسي او خبرې دې وکړي زما نه وروسته، زه پر ډاکټر صاحب ګل اندام غږ کوم چې رایست